ماران چرې میدان نه پرېږدي او د نسیم کاکا خبره چې ته چېرته هغه چرګه خو نه یې چې نه اګی اچوي او نه بانګ وایي هر سړي پوزه توره کړې ده وایي چې زه لوهار یم ته ګوره چې اوس دله په ملنګي زه کمې لوبې کوم کشکور بچا تیرا تاوید ما او زما په سنګل ناز باز ستا ښکار خو کولی شي خو ستا ښکار نشي جوړېدی توبه وباسه مورې زه په هغه ډریورانو کې نه یم ځان ته یې شپاړس شیشې له ګوري او داسې چې ګوري ودې که ته د خپلې ګندګیرۍ زور اوس هم وخت شته توبهګار شه استغفار شه ما دې درویش بابا ووی دا دروغ نه دي نو نور څه دي چې ستا مور تا له رښتې غوښتو له ځي نو تا نه دومره تپوس نه کوي چې تا له کومه جنۍ غواړمه یاره ستا په ننګو کې چې د چا د وینو رنګ دی زما د پاکې مینې حقیقت پکې څرګند دی یاره ستا په ننګو کې یاره ستا په ننګو کې چې د چا د وینو رنګ دی زما د پاکې مینې حقیقت پکې څرګند دی یاره ستا په ننګو کې ترخ مرجه کینه چې ما چک نه یې والی نو والله په بالله چې روټۍ مې نه ازمېږي وخونه دې ړنګه شه چې ټس دې پورته کړم خو سبا به جیل کې زه پروت یم که نه مخکې به دې راته خپله ته پته وښیه هسې نه چې سبا بیا ستا دا مړ وجود کلي په کلي او کوڅه په کوڅه ګرځوم چې دا مړی د چا دی خرید شپې غلطه دا ستا نه د ملنګي چې غلطه بس که پلاره بس که کنی والله په بالله چې سرم دی غلی شه حتی جانان وایم ښه په ایمان وایم بغیر له تا کمې خوښ کړې بل هلک وي الله جان جان مسلمانۍ کې به مې شک وي جان جان مسلمانۍ کې به مې شک وي ته خو مې دې زوی لمبار کړولی خدایه غیرت ټکی د پښتون نوم سره د ازل نه لیکنی شوی او تر ابده پورې به وي ته به د ګلي لور ستا یې ګور ضرور جوړوم ستا په سر د واده څېره لیدل زما ارمان دی ما خور څه د سوال روټۍ نه ده لکه د وظیفې د دې خیرمارې او خوارپڼه کې په جولۍ کې واچوم چا چې زما کور ته پاتېدو نه مخکې ژوند کړی قسم مې دې پر وي چې زه په هغې باندې دا دنیا تنګه کړم دا دنیا ما ویل ما سره اشنا شه دی ویل زمونږ کلي ته راشه ما ویل مینه رسوا کېږي دی ویل دا د مینې خوند دی زما د پاک مینې حقیقت پکې څرګند دی ستا په وننګو کې راځي کېنئ راځي خلک سورلی مخکې کېنئ او که شاته کېنئ دا کم د نسړي بچی و چې زما یې درته دومره صفت کړی دی لکه د ګلدان مې پې وردنګلې نه دي سرګرپېږي زما سرګرپېږي زما جوړې جانان به راځي جوړې جانان به راځي زه پرې خوشحاله یمه زه پرې خوشحاله یمه او په ما ګران به راځي او په ما ګران به راځي او په ما ګران به راځي او په ما ګران به راځي
واخله پیسې یاره که لا خو 100 روپۍ دې کېدای یار شو بس دغه دي یار نورې نشته نو ته په 150 باندې خبره شوه تا کاله مې راوستې دغه پیسې یا خدایه پاکه داسې زورور خلک دي یې ترونه ګران شوی زورور هروا بشرافات ته ځو او دا کېنه څو پیسې به والې پیسې پرېږده مړه دلته به درته ووایم 10 شل ته به درسره 20 دجې به راوځي کېنه کېنه ریښې خراب شوی دی یا مهرباني سار سار د ابې ګورا کډ کشکور بچا پیر تاوی دما اول بکلا کلا غم کنا او اوس خو بس راشه کنه ای ځواني مرګه خلک چې روټۍ خوري نو بسم الله وایي او یو تیز چې غانې وي چېرته خیال محمد خو دې رکشه کې نه دی بوتلی وا مورې خیال محمد صاحب سره ډوډۍ دی ډوډۍ زمونږ د غریبانانو په رشکو کې نه کینی دا خو مې دې ډک شکور ته وکتل نو د هارون باچا هغه ګانه راته رایاده شوه نو څوک هم ستام ډېرې نخرې دي چای سره پراټه غواړي ترکارۍ سره تنورۍ غواړي او سلادونه بغیر روټۍ نه خوري بس بس زه د نور خدمتونه نشم کولی ما له انګور راوله وا زه یې دله نه کومه راولم ځان له د انګور غم پخپله کوه ای لیونیا تا دومره جنکې چې تا سره رکشه کې کینی څوک ځي څوک راځي تر اوسه پورې تا یو هم خوښه نه کا توبه وباسه مورې زه په هغه ډریورانو کې نه یم ځان ته یې شپاړس شیشې له ګوري او داسې چې ګوري د هر چا خور او مورې زه پردو خویندو میندو ته نه ګورم دا د انګور غم دې ځان له پخپله وکړه ټیک ده زه به ځان انګور په خپله وګورم رښتیا ګل خان کاکا نه دی هغه سوال جواب کړو چې زما لور د کالج ته بوځي او بیا دې واپس راولي ښه بس او رښتیا د پیسو خبره دې ورسره کړې که نه او ته بېغمه اوسه ما ورسره خبره کړې زه چې شل دا روټۍ خورم نو بیا ورځم بچې ګولۍ ترور وکړه د هغې زوی به نن نه پس رکشه راولي او تا به کالج ته بوځي رابوځي ډېره ښه ده داجي داجي زه خو ویم چې زه دا سبق نور پرېږدم او ځان له یې ښه غوندې کې نوکري وګورم ځکه چې ستاسې په پنشن باندې د کور خرچې ډېرې ګرانې دي و بچې او خیاران وایي چې اول وخوره د ځان غوښې او بیا وخوره د ښکار غوښې ته به سبق وایې ښه تعلیم به کوې نو بیا به درته ښه نوکري میلاویږي که نه او بیا ستا واده هم کول دي که نه ګوره کنداجي زه واده نه کوم او چې بیا زه واده شوم نو ستاسو خیال به څوک ساتي نرګس بچې دا حقه لار ده لوڼو ته یو نه یو ورځ د خپل پلار کور پرېښودل وي او بل کور ته تلل وي بچې زما خیال دی هغه رکشه راله ښه ده داجي زه ورځم ځه بچې د خدای په امان خدای خو یې د ټریفک دا سپی ټول عمر سپی ساتي د دې اړو ترقي ونشي ما نه ټیپ کوز کړه لکه موږ نه ټیپ سره کوزې خدای دې خیر کړه او نیم سو هم ځان له اخیستی و دا هم خرابه ده یا خدایه نو که لږ مالدار دې پیدا کړی وی نو څه تا سره د څه کمی دی نو او کله دې اکټر پیدا کړی وی لکه د بدر منیر دای چل کې سواتې کوي او یا دې هغه محمد حسین سواتیرانو جوړ کړی وی وی یا دې جهانګیر پیدا کړی د سهار 9 بجې به شوټینګ نه د مازدیګر 3 بجې راتلم او د مازدیګر به بل ورځ سهار راتلم دا کله کله به پکې 2 ورځې غیب هم
داسې چې د مور د هغه انګور ارمان مې پوره شو د دې نه ښه انګور به چېرته یاره خو خدای خبر چې دا څوک ده د چا لور ده دا بغ بغ ولې ګورې نه جناب زه تاسو ته خو نه ګورم ما دې خوا کتل هغه مخامخ د ګولي کاکا کور دی که نه د ګولي کاکا لور به راځي هغه زه کالج ته بوځم نو ما خوا کتل ښه زه د ګل خان کاکا لور یم نرګس ښه تاسو یې جي راځئ کښېنئ راځئ خلک سورلی مخکې کښېنئ او که شاته کښېنئ نه غلط شوم سورلی وروستو کښېني زه مخکې کښېنم ډرایور مخکې کښېني راځئ سترګې دي یار څه دې وې نجیله تاسو مې څه نه دي ویلي ما خو کلمه ویله زه چې سورلی کښېنم او رشقه سټارټ کوم نو کلمه ویم ښه ځه تاوانې شو لکه کساب په لاره ځم ګوتې شمارمه ملنګې بچي جي مورې خیر خو دی ته تر اوسه پورې نه ودې شوي نه مورې هغه رښتیا ما هغه کیسټونه شمارل مې چې د رشقې څومره کیسټونه پاتې چې دا ورکړم دا رشقه خو مې خپله شي ګوره بچي په وخت ودې کېږه سهار به رکشه مو باسې که نه ودې شه ښه ده مورې اوس تا ته څه ووایم چې زوی د چا په مینه کې تباه و برباد شو هغې ته به څنګه یم چې زه تا سره مینه کوم خو ځه مړه سبا چې هر څه کي ورته به ووایم او راځه ویده کېږه چې سهار په وخت پاسې ظالمه زړه ویم چې زه تا سره مینه کوم یا خو به راته هم وکړي او یا به راپسې سپلیر وباسي بس خدایه پرده مو ساتي ته اوس راغلې خو زه ستا د نیمې ګنټې نه انتظار کوم په ما د کالج د تلو ناوخته کړو نه جناب زه خو ناوخته نه یم راغلی زه خو پېشمني مال راغلی یم پېشمني مالې او که نه چې زه چې پېشمني کې راپاسم نو د مانځه نه پس نه وده کېږم مایل که وده شوم هسې نه په تاسو باندې ناوخته شي نو زه خو په هغه وخت راغلی یم هلته راځئ که راځئ یو خبر واورئ جي څه چل دی هغه جي هغه وایه څه چل دی جي هیڅ هم نه تاسو کښېنئ جوړ چې زه اظهار ته شوم همت مې بغاوت وکړو دا و هغه وخت چې پوی په راز د محبت نشو خو بیا لږ په ټایم راځه ښه جي خبره واورئ بیا څه دي هغه جي ما تاسو سره یو خبره کول غوښتل جي هغه جي ما ویلې چې هغه اوفو هلته دې راپسې ما آواز وکړو دلته دې راپسې ما آواز وکړو اخر ته څه ویل غواړې جي هیڅ هم نه خیر دی بیا به شي زه بیا به ویم تاسو
راشه ما ویل مینه رسوا کېږي د ویل دا د مینې خوند دی یار ستا په لنګو کې چې د چا د وینو رنګ دی زما د پاکې مینې حقیقت پکې څرګند دی یار ستا په لنګو کې یار ستا په لنګو کې چې د چا د وینو رنګ دی زما د پاکې مینې حقیقت پکې څرګند دی یار ستا په لنګو کې یاره ما ویل ښکلې د ځواني ده د ویل مینه رسوایي ده ما ویل زه دې لیونی کړم د ویل یار مې غنم رنګ دی یار ستا په لنګو کې چې د چا د وینو رنګ دی زما د پاکې مینې حقیقت پکې څرګند دی یار ستا په لنګو کې یار ستا په لنګو کې چې د چا د وینو رنګ دی زما د پاکې مینې حقیقت پکې څرګند دی یار ستا په لنګو کې ما ویل لاس دې ښکاره راکا د ویل مینه کړې بې باکه ما ویل زړه د مینې زدې یې زه یم شمع یار پتنګ دی یار ستا په لنګو کې چې د چا د وینو رنګ دی زما د پاکې مینې حقیقت پکې څرګند دی یار ستا په لنګو کې یار ستا په لنګو کې چې د چا د وینو رنګ دی زما د پاکې مینې حقیقت پکې څرګند دی یار ستا په لنګو کې نه مې شته په خیال کې د بل چا تصویر زه خو لیونی کړم یاره ستا تصویر خوب دی او که خیال دی نه پوهېږم زړه کې یاره جوړ شو زما ستا تصویر دا د کله راسي ما خو چې په ړومبي نظر ته ولید نو زړه مې در باندې پیل خو بس همت راکې نو چې د مینې اظهار مې درته کړی همدغه حال زما او ملنګیه چې زړه مې په تا بېللی خو د زړه خبره مې په خوله نه راتله ها خو زه ستا پړوني ته په دواړه لاسي سلام کوم چې د سره پرېوتو نو په ما یې دا احسان وکړو خو دا راته وایي ملنګیه چې ستا مور و ما قبوله کړي او که نه ولې به دې نه قبلوي هغې خو ستا په شان انګور د خدای غوښته او بیا زما د واده زما نه زیاته تعدي په هغې ده کینه خورکه کینه 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 تا ډېره مهرباني خورکه چې نن زما کوم ته راچکر شو ګوره رورا که ته زما سکه رور نه یې نو د نې رور خو مې یې که نه او بیا دا څنګه کیدی شي چې خویندې به د خپلو وروڼو کرې نه ځي ښه روره دا راته ووایه چې ستا هغه زوی زرخان څنګه دی وخورکه د خپل زوی زرخان برته سوی هسه مې دوه نه دی خوري هغه دولت لالچ لیونی کړی دی سل ځل مې ورته وویل چې په دې سل کورونه بران کې نو خپل به یو کور آباد نه کړی شي خو زما خبره نه مني هغه هسه مې دوه نه دی خیر دا راته وایه خورخی چې ته څنګه راغلې ګوره رورا تاسو ته خو پته ده چې زما زوی سلمی شو زه هغه له واده کول غواړم ځان ګور راوستل غواړم که تاسو ته څه اعتراض نه وي نو زه خپل زوی له ستاسو لور
وخورکه چې خور مرته ویلی نو ورولای حق به پوره کومه کله چې مرضي راشه او زما لور ته د کویدن نښه واچوه सरगरपेगी समा जुड़े जानन बरसी जुड़े जानन बरसी सरगरपेगी समा जुड़े जानन बरसी जुड़े जानन बरसी जपरे खुशाल यमा ओ कुमा ग्रान बरसी ओ कुमा ग्रान बरसी सरगरपेगी समा जुड़े जानन बरसी जुड़े जानन बरसी जुड़े जानन बरसी जुड़े जानन बरसी زما مرگ بگل پتا تاوان برزی سترگرپیگی زما جوڑے جانان برزی جوڑے جانان برزی جوڑے جانان برزی جوڑے جانان برزی चिकाललाई गुलाम माला अरमान बरसी सरगरपेगी समा जुड़े जानन बरसी जुड़े जानन बरसी जुड़े जानन बरसी जुड़े जानन बरसी जब्बार खाना ढेर सारे बोले बेवक्त राजे
ای خدای کنه خیر چته دی زرخانه ضمانت مې کینسل شو او انسپکټر نواز نه دی لکه د لیوني سپي راپسې لګېدلی جبارخانه تا خو ما له ډېرې منډې راکړې خو ولې ستا څه خیال و چې ته به زمان اخلاص شي انسپکټره په نابلده سپي پسې د کلي په کوڅو کې ماشومان هم منډې ترړې وهي او بیا دا څوک ناپېژنګلو نه زما پېژنګلو دی زما خوشحالخانه دا یو اشتیاري دی او زه د ده په ګرفتارۍ پسې راغلی بلا دې واخلم انسپکټره باغ چې د جالې والوځي نو مسکنې د باچا سنګل وي او زما په سنګل ناز باز ستا ښکار خو کولی شي خو ستا ښکار نشي جوړېدی هېڅ چرې نه خوشحالخانه د ده ګرفتاري زما ډیوټي ده انسپکټره د ده ستا نه خلاصول زما پښتو ده ولې چې دا زما مېلمه دی او زما د مېلمه بېعزتي زما بېعزتي ده او زما بېعزتي خپل مرګ له اواز ورکول دي زرخانه انسپکټره زما اوږې ته بغیر اجازته راتلل خپله مېلمستیا او د دې ورته عزت وګڼه انسپکټره ځکه نینو ګوته راکاږم بلا دې واخلم ځه واه زرخانه واه دا زړه خو مې وایي چې ستا نرتوب ستا پښتو او ستا ښه سړیتوب ته په دواړه لاسه سلام وکړم په دواړه لاسه دا زما د ښه سړیتوب درته چا دومره صفت کړی دی دا کم د نسړي بچی و چې زما یې درته دومره صفت کړی دی زما یو خبره ښه په غور سره واوره پیشو د خدای دپاره منګک نه نیسي بلا دې واخلم څه مطلب زرخانه مطلب دا چې نغدو راشماره یعنې کې پیسې داسې وی زرخانه داسې وی ته به ما نه پیسې غواړې که زړه دې ښه او که بدې پیسې به راکې ولې چې ما له ستا د کوره تیاره نه راځي او بیا دا شل سیره وسپنه زه دې دپاره ګرځوم چې د دې وصولي زه ستاسو غونده کې خلکو نه کوم پیسې راکې او که نه یې سجو ته نه زرخانه نه پیسې چې د څونه پکاري ما نه واله یار خو هغه سړی چا چې په ما بمبري کړې ده دلته راولي هغه سړی به دلم راولم خو پیسې راشماره ولې چې ماښامې کېدو واله دی او تا ته پته ده چې زما ګزاره بغیر د ټنګ ټکور نه کېږي مورې یا زما مور څه شو ته څوک یې زموږ په کور کې څنګه راځې فاروزه ستا مور ستا د کور څوکیدارۍ دپاره کېنولی یم نو په خپله څه شوه هغه ستا دپاره جینۍ غوښتو ته تللې ده څه زما دپاره جینۍ یا خدای چا کړه تا پته ماته نشته یا خدایه پاکه بس مورې غلطي کو تباه دې کو ساري خوړلی دی یار نه نو دې ته څه ضرورت نو یار ما نه تپوس خو به یې کړی دی بیا وکړه که نه اوس خدای خبر چا یا الله زما مور چې هر چا کره تلي زما رشته غوښتوله ته خدایه پاکه ټول خلک ګونګیان خېږي ښه چې اډوهام ورته ونه کړي غلطي کوم نو ما ته وګوره یار ته د دې کور چوکیداري کوه زه اوس راځم ښه بس ما ته په دروغو قسمونه مه خوره خپله مور دې په خپله د بلې جنۍ غوښتلو ولېږل اوس ما ته هسې بهانې کې ما دې خدای ووایي نرګس که زه تا ته بهانې کومه نه خو ما خپله مور چا کره لېږلې ده او نه تا ته دروغ وایم
چې دا دروغ نه دي نو نور څه دي چې ستا مور تاله رښتې غوښتو لځي نو تا نه دومره تپوس نه کوي چې تاله کومه جنۍ غواړمه دغه خو غم دی نرګس هم دا خو غم دی ما دې خدای وي که مور ما ته ویلي چې تا له کومه جنۍ کومه او نه ته زه خبر یم چې کومې جنۍ غوښتو راته ده بس زه ستا په یو خبره هم یقین نه کوم ته دوکهباز یې دروغجن یې ته زما خبره خو نرګسه ته زما خبره خو واوره که نه اوس دا هر څه زما د دې مور د لاسه یې اوس خدای خبر چې دا چا کره تلې ده اوس څه وکړم دا راته وایي خورکۍ چې ستا زوی کار څه کوي رور جانا د تاسو نه څه پرده زما زوی خو څه موده ریړم لګولې ده کال دوی د ټاټکي مزدوري هم کړې ده 15 شپږ میاشتې یې خرګاړې هم چلولې دي خو اوس د الله ډېر فضل دی اوس خو هغو ما ستا ټول بکواس واورېدو څنګه چې په قانون کې ډاډ پیرون نشي لګېدی همدغه شان د خان زرداد خان خور د یو خرګاډي چلولو والا ښځه هېڅ چرې نشي جوړېدی هېڅ چرې نشي جوړېدی غلی شه سرخانه غلی شه دا مېلمنه ده ستا د خور غوښتو لپاره راغلې ده غلی شه پلاره غلی شه زما خور څه د سوال روټۍ نه ده لکه د وظیفې د دې خیرمالې او خوار بڼکې په جولۍ کې واچوم خوښه پلاره واوره ای بوډۍ نن خو دې زما کور ته د راتلو غلطي وکړه خو که بیا دپاره دې زما کور ته راتلو غلطي وکړه نو ښه بدلې نه وي زه ورته یم وځه زما د کوره وځه زرخان لالا تا یوه مېلمنه یوه تورسرې د خپله کور وشړله دا دې خو ونه کړل غلی شه فرزانې غلی شه درته ویم دا مې د دې کوره ځکه په بېعزتۍ باندې ویسته چې دا خیرمال خلک دا زما د برابرۍ نه دي نه دي زما د برابرۍ زما په دې کلي کې عزت دی شهرت دی دولت دی را سره ځکه خو ما ته د دې کلي هر سړی په دواړه لاسه باندې سلام کوي سرخانه تا ته که د دې کلي خلک په دوه لاسي سلام کوي نو ستا د ګندګیرۍ د وجې خو یاد ساته چې ستا دا شان و شوکت د بنګلو هغه بار دی چې د هغه پروردګار یو درس دې وخوړو نو بیا به لکه د بنګلو دس نس پروت دی پلاره غلی شه غلی شه چې په دې ګنده خوله باندې ما ته پلار ونه وی اوسه زما د کوره اوسه زما د کوره غلی شه پلاره غلی شه درته ویم دا کور زما د نیکه د هغه د مرګ نه پس د دې کور وارث ته جوړ شي او ستا د مرګ نه پس په د دې کور وارث زه جوړېږم ما مه مجبوروه پلاره ما مه مجبوروه هسې نه چې د مرګ نه مخکې دی په مرۍ باندې چاړه راکاږم څه پوه شوې د خدای په امان صبر وکړه داجي صبر وکړه کیدای شي زموږ په نصیب کې همدا لیکلي په دې خو زما زړه چوي چې
چې تقدیر او قسمت مونږ سره دا بد ولې وکړه بچي مونږ سره دا بد ولې وکړه وري ته خفه والي خو رښتیا هغه ته زما هغه رښتې غوښتنه ترې وې هغې درته څه وویل بس چپکې به م خیري بچې اوس به خفه شي ستا د وینا نه بغیر چې تلم یا خدایه پاکه مورې خدای دې زما زړه وچوي خو ته راته ووایه هغې درته څه وویلې رښتیا یې درله درک او که خدای مه که خدای زما سوال مطلب دا چې که انکار یې درته وکړو څه یې وویل څه درته ووایم بچې رښتې په نصیبونو کېږي یا پاکه پروردګار اوس مور مې پالګره شوې ده مورې سپا سپا راته وویل چل څه رښتیا درک او که انکار یې وکړو هغه خلکو د رښتې راکولو نه انکار وکړو خدایا ستا ډېره مهرباني تا زما سوال قبول کړو نن به د شکرانې څوارلسنیم نفلونه کومه واده مې در سره واده مې ده ای لیونیه بچیه هغوی ما نه د رښتې راکولو نه انکار وکړو او ته خوشحالېږې دا ته څه شی ا دې دپاره مورې چې ما دله یو بله انګور په نښه کړې ده 5 وخته مونځګزاره ده مورې ثوابي روجې نیسي او چې د کور د کارونو نه وزګاره شي نو جانماز راولي او نفلونه وایي دومره ښه جینۍ مې دله کتلې ده او ځواني مرګه دا ماته مخکې ولې نه وې دې غوره شه څوک ده هغه جینۍ او د چا لور ده مورې ګلخان کاکا نه دی ګلخان کاکا د هغه لور ده زه چې رشکه کې سکول ته بوزم رابوزم تا راته نه ویلي په 2 ورځو کې دی دومره غټ کار وکړو بس مورې دا زه ستا لپاره کومه په ما باندې سخته نه ده ګورې دا خو زه ستا لپاره لیکم چېرې مې کور دې راشي د کور کار به درته کوي مورې ګورې په هغه جینۍ باندې تادي وکړه هسې نه څوک بل څوک یې درنه غواړي ډېره ښه کور به یې ته راسوځي ګورې اوس خو به د خپل زوی دپاره هم نن هغوی کره ځم یا الله ته مې مل شي دا څوک دی زرخانه جبار خانه دا هغه مخبر دی چا چې پولیس ته ستا په سر باندې مخبري کړې وه چې ته زما په ډېره کې دا هغه مخبر دی چا چې زما په سر مخبري کړې وه په داسې سړي به د سپېړې ګزار نه کې نه به کې پې داسې سړي پسې به دا تور بابا رالې او ټس به تې وباسې بلا دې واخلم دس ته پورته کوه پلاره دزه وخونه دې ړنګه شه چې ټس دې پورته کړم خو سبا به جیل کې زه پروت یم که نه بیا راکه دې خوا دا فرض به دې زه پوره کړم نن مې ومنله ومې منله نن چې هوښیاره مرغۍ ګیرېږي نه او چې کله هم ګیرېږي نو د دواړو خپو نه کلکه ګیرېږي قربان زرخانه هغه څنګه هغه داسې څنګه چې دې راته دا دواړه نیکان ګیر شو د دې قتل د موقع ګواه زه پخپله یم زه به په عدالت کې دا ګواهي ورکوم چې دا قتل ستا دې زوی کړی دی دا څه زرخانه دا څه تا په عدالت کې ګواهي ورکړه نو زما زوی خو به د پانسۍ په تخته وخېږي همدا خو زه غواړم که نه همدا خو زه غواړم چې ستا دا زوی د پانسۍ په تختو وخېږي او که دی بچ کول غواړې نغدو راشماره نغدو زرخانه خان خدای ته وګوره
ویم پټ لاس باندې پیسې ورکا کني زوی د پانسي جو ټیک دا پیسې خو به درکو ډېر بد دی قدرخانه ډېر بد دی ماته پته ده چې بد مې وکړل پته ده راته خو څه وکړم د عادت نه مجبوره یم او پیسه مې کمزوري ده بلا دې واخلم پیسې راشماره چې سمه یو ملک صاحب پہلے زمین واچو مهرباني اوس کې کړه ملک صاحب مهرباني ملک صاحب سو ډیره مهرباني چې تاسو زما د غریب ځای ته راغئ دا بیا خبره ده چې ته غریب او زه امیر یم خو د الله په نظر کې غریب او امیر دواړه یو شی دي مهرباني ملک صاحب دا ستاسو ښه سړیتوب دی خو دا راته ملک صاحب چې تاسو څنګه راغلي زه خپل نواز بچي دپاره ستا د لور رشته غوښتو راغلی داسې ملک صاحب خپل زوی انسپکټر نواز دپاره زما لور غوښتلو راغلي یې او اسلم خانه که تا ته منظوره وي نو ټیک ده ملک صاحب ټیک ده ما ته منظوره ده ملک صاحب ما ته منظوره ده ټیک ده اسلم خانه رښتیا خو ستاسو هغه زوی کاروبار څه کوي زما زوی خپل بارګین دی د ګاډو کاروبار کوي دا دې څه وکړل دا چې دا دې څه وکړل دا ماله په کومه کورنۍ کې رشته وکړه و بچې ډېر شریف خلک دي پلار یې مونځګزاره دی د دوی خپل بارګین دی د ګاډو کاروبار کوي و دا حاجیه د ګاډو کاروبار نه کوي هغه انسانانو ته ژوند کاروبار کوي خو تا ته دا پته شته هغه یو قاتل دی ګندګیر دی اوسرت دی خو زما واوره د حاجي د داسې ګندګیر کورنۍ رشته په دې کور کې نشي کېدی نشي کېدی ودې پلاره زما د بدماشۍ زور ودې پلاره زما په جیب کې د پروت دولت زور جوړه شوه که نه زما خور د یو خاندان انګور زرخانه ستا خور خو بالا زما د کور عزت جوړېږي چې زه خو ها وکم که نه زه ها نه کوم انکار کوم انکار زما د طرفه دا رشته ختمه وګڼئ ختمه ودې که ته د خپلې بدماشۍ زور ودې که ته د خپلې ګندګیرۍ زور اوس هم وخت شته توبهګار شه استغفار شه هغه پروردګار ته په سجده شه چې خدای دې ګندګیرۍ نه خلاص کړي ګنې ستا به دا خور په کور کې بوډۍ شي خدای یو شریف کورنۍ کور به جوړه نه شي او غلی شه پلاره غلی شه درته ویم کفر ته مې مه وباسه مه مې وباسه کفر ته کنې داسې کفر به درته وویم داسې کفر به درته وویم چې نه به یې خدای مني او نه به یې رسول مني پوه شوې پلاره پوه شوې او که نه یا پروردگار تو خو مې د دې زوی اخلاق کړې خدایه ته خو مې دې زوی له مرګ راولې خدایه ته خو مې دې زوی له مرګ راولې خدایه رورا تا زما د خبرې جواب رانه کو زه ستا د لور رشته خپل زوی ملنګي له غواړم خورې رشتې په قسمتونو باندې کېږي خو لږ داسې چې زما د دې لور قسمت ستا زوی ملنګي سره لیکلې ده ځکه ماته دا رشته منظوره ده
چې خانجي دا د ګل خان کاکا لور نرګس ته نرګس د ګل خان کاکا لور نرګس واقعي چې ګل د ګلاب دی د دې خو راشکول پکار دی چې که خوښوي نو ځان له بې غواړم که نه غلی شه ځان له نه ماله هم نن او په دې ساعت ټیک ده خانجي بس کوره پورې ورځم او دا دې ګل خان کاکا کرې ورالم لار به مې څه یاد ساتي دا سین کور مې ولو کته چې کور به یې پې ښایسته ښکاري غلی شه موږشي ما د خپلې لور رشته دې ښځې زوی له ورکړې ده ویم ګل خان کاکا د لور رشته دې د دې ښځې زوی له ورکړې ده نه ورکړې سئ ماته که دا رشته ویم ګل خان کاکا تا نه قربان تا نظر خپله لور د خان جبار خان زوی غفار خان له ورکه مزې به کې مزې اوې مال دولت به م درکړي او څه پټې به م درپسې ولیکي بکواس مه کوه زه د جایداد په لالچ کې خپلې ژبې نه نشم اورېدی او نه د دولت په لالچ کې خپله لور ستا هغه ګندګي خان له ورکولی شم کاکا په غیرت او پښتو کې څه دي شاکه غیرت او پښتو ته چې غریبي دي په خانې کې بدله شي غلی شه بې غیرته لعنت شه داسې خانې باندې چې ما ته د بې غیرتۍ په بدل کې ملاوېږي زه نه یم وځه زما د کوره که اوس د پولیس ته حواله کوم وځه غلی شه منشي غفارې نه دولت نه یېرېږي او نه د پولیس نه نه بچې نه ته خو د پولیس نه نه یېرېږې زه ګورې د پولیس نه ډېر یېرېږم بیا تا ته خو پته ده که نه چې په دویم ځل بې زمانه څومره په مشکله سره وشو نو بیا ځان له د یارې تعویض وکړه پلاره ته به د ګلي لور ستا انګور ضرور جوړوم منشي جي قربان ورشه او ګلي ته وایه چې سبا به غفارې څېره په سر ستا کور ته ضرور راځي ویم خدای ته وګوره رسول ته وګوره چې ما مو ورلېږه هغه ظالم خو خپې په قبر کې دي او لاس یې دا نه دروند دی چې توبه خدایه توبه چې دا خبره ده نو بیا به زه د هغه کور ته په خپله ځم نن او په دې وخت ودرېږه بچیا دا ستا ضد دی نو بیا به د ګلي لور ستا ناوې زه جوړم زه دې پسې به ته نه زه زرخانې لېږم زرخانې بلا دې واخلم جبار خانه پیسه زما کمزوري ده او د پیسې دپاره زه د دنیا هر جایز ناجایز کار کولو ته تیار یم د هغه جنۍ پته راته ته وښیه او ستا د زوی د کوژدن ګوته اچول ورته زما کار دی هغه جنۍ د برکلي د ګل خان کاکا لور ده بلا دې واخلم بلا دې واخلم رورا زه تاسو نه د واده نیټه غوښتوله راغلم ووایئ چې کومه نیټه کیدو خورکه څنګه چې ستا خوښه ده چې کومه نیټه ږدې ما ته منظوره ده بلا دې واخلم بوډا
ما خلک د زرخانې په نوم باندې پیژني. دلته څه راغلی؟ دلته د ستا لور ته د غفار د کوژدن ګوته اچولو دپاره راغلی یم. بلا دې واخلم. خو ما خپله لور دې ښځې زوی چپ چپ چې چونو نه کې چون دې وکړو نو غوسه مې سر ته خیږي او چې غوسه مې سر ته وخیږي نو بیا به سر خولې بلا دې واخلم. اخوشه ودرېږه دلته ویم اخوشه درته ویم دلته ویم اخوشه درته ویم اخوشه که چاچی درو دا لاس چې کوم دی که نه دا اوس د زرخان په لاس کې راغلی دی. د زرخان په لاس کې ښایست دی سمه د حسن ښاپېرۍ ده دا خو د خپل ځان دپاره خپلول پکارو. چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو کې یاره ستا په وننګو کې چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو کې یاره ستا په وننګو کې چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند ما ویل ما سره اشنا شه دی ویل زمونږ کلي ته راشه ما ویل مینه رسوا کېږي دی ویل دا د مینې خوند دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو کې یاره ستا په وننګو کې چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو کې ما وی ښکله د ځواني ده دی ویل مینه رسوایي ده ما ویل زه د لیونی کړم دی ویل یار مې غنم رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو
کې چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاک مینې هغې کټو کې څرګند دی یار ستا په غنمو کې ما وای سپینه خوله دې راکه دې وای مینه کړې بې باکه ما وای زړه ته مې نږدې یې وای زه شمیان مې پتنګ دی ما وای دا شماس دیګر ته دې وای در بشم ګدر ته ما وای لاره به دې سارم وای منګي مې شین پسند دی زما د پاک مینې حقیقت پکې څرګند دی یار ستا په وننګو کې یار ستا په وننګو کې چې د چا د وینې رنګ حقیقت پکې څرګند دی یار ستا په وننګو کې داسې ګل زمونږ په قسمت کې چرته دی نشته دی که نه دا څه شوې ملنګیه زه رښتیا وایم نرګس سبا له زما ستا واده دی هغه څنګه داسې چې زما مور او ستا پلار سبانۍ نیټه زموږ دواړو د واده کېښوه ملنګیه هغه خلک سره هغه خلک سنبالول زما کار دی یا الله شکر دی چې دا خوب و حقیقت نه دی یا الله ترا ملنګي سر ته خیر کې تا ورته خیر کې یا الله ستا د رور زرخاني دشمن ستا پر اور مې یو قرض پاتې دی او هغه قرض به تا نه وصولوم تا نه څه مطلب مطلب دا چې هغه د ما بېعزتي کړې وه او نن به زه ستا بېعزتي کوم سړی ته په چوتو سترګو مو کتل نو دا سترګې به درنه پکې راوباسم تاته تاته زه به تا سره ګورم ملنګیا ستاسو ډېره
ډېره مهرباني چې زما عزت هم بچ کړ. ناجي دې کې د مهربانۍ څه خبره ده؟ د تورسر عزت بچ کول خو د هر پښتون د پښتونولۍ نښه ده. تاسو ورځئ جي. السلام علیکم. واو ستا هم دې زوی زما په مخ کې زما انګور ته د غفار د نامې ګوتمه واچوله. بس که خورکه بس که نن ما ته پته ولګېده چې زما دا زوی انسان نه د انسانیت په نامه یو تور داغ دی. دا زوی نه دا د زوی ګیرت په نوم یو کژل دی. خو ظالمه مخکې به یې دولت دپاره د غریبانو وینې ویولې او نن د دولت دپاره د دې خوارې غریبې انګور ته د بل چا د کویدل ګوته واچوله. کم از کم دومره سوچ کوه چې ستا په کور کې پیغله خور ده. بس که پلاره بس که کنی والله په بالله چې سرم دی. یوه خبره مې په کولو غوږونو باندې واوره. مور له هغه زوی نه ده راوړې چې زما خور ته به په خیرنو سترګو وګوري. هغه بنده پیدا شو لالا او ستا د خور عزت ته لاس واچولو. تاسو یې پردانې تاسو یې زه ټیک یم لالا. شیرنواز نن زما عزت ته لاس واچولو. بس که پردانې بس که قسم مې دې په هغه خدای چې د شیرنواز نننۍ شپه به په کور نه په کور باندې په کور به یې دغه شپه. داجی بچې د الله ډېر شکر دی داجی چې نن د دوی زوی ملنګي زما عزت بچ کو. شاباسې شه خورکه ستا په وینه باندې او ستا په هغه زوی باندې چا چې د هغه سړي د خور عزت بچ کو، چا چې د هغه چنغرې ته د بل چا د کودن ګوته اچولې وه. خورکه ګوته اچولې وه. د چا عزت ته چې تقدیر هم په اوچت نظر باندې نشي کتې او تا د هغه عزت ته لاس واچو. خو ما دا قسم خوړلی دی چې نننۍ شپه به ستا په کور نه په کور کې راځي په کور کې. ما د تا نه دا خبره ځکه پټه کړې وه ځکه چې ما سره ستا د سر غم و. ودې خورم سر مورې ودې خورم سر، خو زه خپل غیرت خپله پښتو خپله پرېږدل شوې چنغله بل ته نشم پرېښودی. کوره بچې هغوی ډېر زورور دي او موږ ډېر غریبان. نه مورې غریب خدای کمه خو بې غیرته نه یم. د غیرت ټکی د پښتون نوم سره د ازل نه لیکنی شوی او تر ابده پورې به وي. نرګس زما چنغله ده او ما ته به ودیږي. ملنګیه بچې ستا د غیرت او پښتو دې جنګ کې خدای مکه زه بې اولاده نشم. نه مورې نه، زما ته ایمان دی چې مرګ په نیټه دی.
که بیا را داسې بې غیرتو د لاسه مړ شو نو ستا د زما په سر قسم وي مورې چې ما خښ نه کې یا خانجي وای خانجي ویم چرګ به په ډیران کې نه په پلیټ کې ګورې او که ستا چنغلې ته زرخاني کوته نه واچولې که نه نو قسم په خدای ما دې خون دروېزه بابا ووایي چې کولي به مې سره د بچو لکه د ګډالو قرباني کړو او ستا چنغله به مې ستا ناوې جوړه کړې وه بس که منشي بس که خدای او دې جولې ته وګوره بس دوزې موره د اسمان به راباندې راوغورځې زه دې پېژنم چې ته څومره درځن یې ملکی زما کسان وشتو زما کسان Janan wayam khapaiman wayam hey tat janan wayam khapaiman wayam baghair lata kami khwakh kade bal halat wi alla jan jan muslimanai ke bam shakwi jan jan muslimanai ke bam shakwi tat janan wayam khapaiman wayam baghair lata kami khwakh kade bal halat wi جان جان مسلمانai ke bam shakwi جان جان مسلمانai ke bam shakwi جان جان مسلمانai ke bam shakwi جان جان مسلمانai ke bam shakwi
الله جان جان مسلمانۍ کې به مې شک وي جان جان مسلمانۍ کې به مې شک وي تا ته جانان وایم حق په ایمان وایم بغیر له تا که مې خوښ کړې بل هلک وي الله جان جان مسلمانۍ کې به مې شک وي جان جان مسلمانۍ کې به مې شک وي وعلیکم سلام وعلیکم سلام هلکه څنګه چلې روټۍ موټۍ مو خوړلې که نه نیکه تاله روټۍ راوړو یاره ماله خو یا لکه دا څوک دی چې زه بارک ته دننه راننوتم او دی بیا هم برا پروت دی نیکه دا نوی قیدي راغلی ښه دی نوی راغلی دی بلا دې واخلم ځکه خو زما د قانون نه بې خبره دی دا خو ښه ده لکه د ګلدان مې پې ورتنګلې نه دي کنې اوس به بوټی و همدی راپاڅوئ چې ما له روټۍ راوړي خان روټۍ به درته زه راوړم دا خو ډېر بدلیده سړی دی او تریخ مرچکی دی تریخ مرچکی د تریخ مرچکي نه چې ما چک نه یې والی نو والله په بالله چې روټۍ مې نه ازمېږي ورشئ همدی پاڅوئ چې ما له ډوډۍ راوړي ورشئ مړی کې خپل ایمان نه وي د ملا په دوا نشي په دې کوسړه به سم ملاتړې که په مټو کې دې زور وي نو په خپله را میدان ته شه داسې به دې کوخمال کم داسې چې ټوله شپه به ډډې په ډډې اوړې او همداس پیرګي به کې چې ویه بی مړ شوما هر سړی پوزه توره کړې ده وایي چې زه لوهار یم سوچ وکړه هسې نه چې زه در میدان ته شم او زما لومړۍ ټونګې سره لکه د بګیلي چرګ په منډه شي او میدان پرېږدي ناران چرې میدان نه پرېږدي او د نسیم کاکا خبره چې ته چرته هغه چرګه خو نه یې چې نه اګی اچوي او نه بانګ وایي چپ نه ښکته زه څه هغه ککونی نه یم چې ستا په چغو به رانه وار پار خطا شي او ما ته وګوره چې زور نه لرې که نه نو هسې برید مه تاووه بلا دې واخلم راته ښکارېږي چې اجل دې راغلی دی ځکه خو په ګډوډو باندې سرې اجل په نیټه دی روکه او اجل د چا راغلی دا زه او دا ته واو مخکې به دې راته خپله ته پته وښیه هسې نه چې سبا بیا ستا دا مړ وجود کلي په کلي او کوڅه په کوڅه ګرځوم چې دا مړی د چا دی دا مړی د چا دی نو بیا واوره ما ټوله دنیا د زرخانې په نوم باندې پېژني
بس کا ستا ضمانت شو ورم بدر سره دلته سره راغلی غفاریا ولې جنغلې پسې غلی شپې غلطه داستانه د ملګري جنغلطه غلی شه بوډا غلی شه سلامي کاکا جی چې تا د خپل او زما د عزت لپاره خپل ځان قربان کړ ملنګي بچي دا سوشو بچي دا سوشو ستا کور باندې دونه مخکې برباد شو بچي بس مورې بس چا چې زما کور ته باندې دونه مخکې روان کړی قسم مې دې پر وي چې زه په هغې باندې دا دنیا تنګه کړم دا دنیا حوصله وکړه ترورې حوصله وکړه خدای به هر څه ټیک کړي څنګه حوصله وکړه بچي زما خو دنیا روانه شوه هینګور مې مړه شوه هیکې یو زوی مې و هغه هم په جیل کې بندیوان شو ناامیده کېږه مه خورې ناامیدي کفر دی هغه پروردګار به ستا مدد ضرور کوي باقي زما تا سره دا لوز او دا وعده نه خور کوي چې زه به ستا د زوی زما لپاره ضرور منډه خور کوي ضرور منډه تړوم آشنا
زه خو د مهري هغه غازم چې نه مې څوک د سوري لاندې کېناستی شي او نه خپل ځان د نوره بچ کولی شو. ته وګوره که نه یار، مور مې په شته اولاد کې بې اولاده شو. و ملنګه یاره د چا چې هېڅوک نه وي د هغه الله مالک وي. ملنګه ته صاحب دفتر ته غوښتی؟ زما خیال دی ملنګه سوال دې قبول شو او ستا ضمانت له څوک راغله. یقین مې نه راځي اشنا چې زما ضمانت له به څوک راغلي. زه ټیک وایم ستا ضمانت وشو. رښتیا زما ضمانت وشو؟ مبارکه شاشنا، مبارکه دې شاشنا، مبارکه دې شه. خیر دې وي رقیه، خیر دې وي. تا رښتیا ویلي وو یار، د چا چې څوک نه وي د هغې الله مالک وي. لاړم دنه رقیه، السلام علیکم. دا څه وې داجي، دا څه وې؟ زموږ د دشمن ملنګي ضمانت شو. او بچی او د ملنګي ضمانت وشو او بیا داسې سړي وکړو چې موږ ورته اډوسویلي نه شو. آخر څوک دی هغه چا چې زموږ د دشمن ملنګي ضمانت وکړو؟ هغه ضمانت د زرخان پلار وکړو. د زرخاني پلار؟ اوس پسه کو داجي، اوس په د زور نه نه سیاست نه کوي. ته ګوره چې اوس دله په ملنګي زه کمې لوبې کوم. اوس په ملنګي په زرخاني وژنم، په زرخاني. مردن هزار مردن قربان. شکر دی خدایا چې زما بچی خپل کور ته راغو. بچی ته کېنه کېنه، ته ارام وکړه، زه د شکرانې 2 رکعته نفلونه کوم. نو کوم بار به یوسي ویمې که ملنګي راووته نو څه چلو شو؟ ما د درویش بابا ووی خدای دې دلته راغلط کي نو بیا وګوره. نالت پتاوري نوکري دم کولو هغه چا سره چې ته په خپله د قربانۍ ګډون کړې. رورجانا زه به ستاسو دا احسان ټول عمر کې هېر نه کم چې تاسو زما د زوی ضمانت وکړو. خورکه ما درته خور ویلي او وروڼه په خویندو باندې احسانونه نه کوي او بیا ملنګی صرف ستاسو یې نه دی زما هم د بچو نه کم نه دی. او اوس د خیره خورکه زه ستا زوی ملنګي نه خپل زوم جوړول غواړم.
زما زوی او ستاسو زوم خو وروره ستاسو هغه زوی زرخان وخورکه زرخان پوه شه او زه پوه شه بس صرف تاسو هاو کوئ خورکه ماته هیڅ اعتراض نشته وروره هسې د ځانونو نه پردي کړو هسې
پسې د ځانونو نه پردي کړو ښکلو لیوني کړو خدایه ښکلو لیوني ښکلو لیوني کړو خدایه ښکلو لیوني ګوره چې انکارونه کې بچي ما د هغې پلار سره جمع کړې ده مورې زه دا واده نشم کولی اخر ولې بچي ګوره مورې زه دا نه غواړم چې سبا له درته پېغله انګور په کور کې کونډه ناست دی الله دې نه کي خدای تعالی دې زما عمر هم تاله درکړي داسې خبرې مه کوه بچي مورې انکارونه کې بچي انکارونه کې ستا په سر د واده څېره لیدل زما ارمان دی ستا دې زما په سر قسمي انکارونه کې بچي انکارونه کې ټیک ده مورې ټیک ده یو دوا به بولو السلام علیکم جبار خانه ستاسو د کسانو د مرګ مې واورېدل تاسو لارم ما چې دوا درته وکړم زرخانه مونږ ته دوا مه کوه بس مونږ سره یو مرسته وکړه څه مطلب مطلب دا دی زرخانه چې مونږ سره یو سودا وکړه پوه شوم غفاره خبره کوه یو دشمن وجل دی نومې ښایه سبا یې واده دی هغه درته په نښه کول زما کار دی وشوه بلا دې واخلم وشوه لیدلې نه ستا په سر باندې پیسه اخیستې ده پیسه او زه چې د چا په سر باندې پیسه واخلم نو بیا د هغه شپه په کور نه
پګوري پګور نو بیا گزار کوا خو دومره یاد ساته چې ژوندی دنه پاتې نشم که ژوندی پاتې شم نو قسم مې دې په رب وي چې ستا برانه کورم نصیب نشي مړ وجود به دې مارغانو کارغانو ته اچوم ډز کوه ودرېږه زرخانه چې په دې ډزونو کې ځکه چې نن د ده واده ستا خور سره دی او د ده مرګ سره به ستا خور کونډه شي او غلی شه پلاره غلی شه درته وایم تا ته ما مخکې ویلي وو چې زما خور به د یو خیرمارو زوی نه ورکوې او تا بیا هم زما خور ورکړه ورته کړه زما خور اخر ولې काका जी ملنګ بچې علي په خپل غیرت او په خپلو پښتو قسم مې دا ګندګي دا د ګناه بوج ختم کوه چې ختم